رازم اوس دې خبره تا په خلق باندې قاد سالی شو تر دې اندازې تا ابو سفیان چې لا ایمان نو راوړې، ابو سفیان لا چې ایمان نو راوړې دی وای مونږه پانی ختم کړي، شنه واخگان ختم شو، تر دې چې مونږه بیا د کلابو غوښې شروع کړي، سپی به مو خوړل، او دومره بد حال راغی چې بالکل مونږ ته څه لاره د نجات نه وه. د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ته چې الله ایمان نصیب کړي، د هر عالم خپل توجیه وي، الله تقدیر کې ورته لیکلو چې ابو سفیان به ایمان راوړي رضی الله عنه، د نبی او بهترین کمانډر به جوړیږي، جرنیل به جوړیږي، فاتح به جوړیږي. خود ایمان در وړوي زه یو وجه دا ذکر کوم چې ابو سفیان جنگم کړي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف تورم راغستی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف هر سازش کړي، خو یاد ساتي ګوره لسانن بے ادبی د رسول الله مبارک نه دا کړي. ټولو الحمدلله. بے ادبی دا ډیر خراب شیز دی عزیزانو، دینه دی الله مونږ او تاسو اوساتي. بے ادبی خو پیژنې کنه، بے ادب کلمات باندې استعمالوي، خدای دې مونږ او تاسو اوساتي. تاسو الحمدلله نیکانی سمره چې مونږ ته راځي، زمونږ سره تعلق وي ان شاء الله هغه ډېر د ادب خاوندانی. زدي مرګرو ته بار بار چرونو علم په خپل ځای باندې الله دې ار یو مرګری ته په شمول زمانہ چیز او ګناهګار ته د علم عظیمه حصره نصیب کی. خو الله دې تکبر د سرینه مونږ وساتي. تکبر خطرناک چیز دی. ابا سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مراغ مشرکینی مکہ دار الندوہ کی میٹنگ جوڑ کو، ابی جہل تو اراشا، عتبہ تو اراشا، شیبہ تو اراشا، مشرکین را جمع کړل غټ غټ خلق ټول ناس دی. ابا سفیان پاسے دو رضی اللہ عنہ ورته اے اہل مکہ والاو، اے قریشو، اے ہاشمی خاندانا، اے عربو، په دنیا باندې بس تاسو حکومت جوړوي، شرط پکې دا ده چې تاسو عناد نه کوله، حسد مو نه کوله، چلو په بچو باندې ورحمي گئی، حیوانات باندې ورحمي گئی، آج سالی جوڑا دا خلق تباہ و برباد شو، خلق تباہ و برباد شو. لیکن دا سر مخشی سپونو کی زیر ڈک کرنو، دا سر اگوری چا سر سب کی زیوی دا سپونو لگ ڈک کئی چو بار کسان بیا اگوی مرادن نش انشاءاللہ. کوششو کی زان دا سر اگوری کمزے دا سر دا غوی نرونو یو بلتا خیر دے اللہ مو خوشحالکا. جو تا سے تمام معلن با جمعہ بانے خلق کمینو ما دا سپتوا چې الله رب العزت دې دې خلق جوړې د خیر نه ډکې کی، دا قوم دې الله خوشاله کی، دا مسلمانان دې الله رب العزت د جناب رسول الله خاتم النبیین تاجدار حرم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق او محبت کې دا ټول دوستان رنگ کی. ابل ورځ دلته ولاړم دا جلوزونه او کسر راغی، آج تیرے دو ما وتا غاړه ورګړه داس نو الحمدلله چې دې شنن راغلی زه په خبره کې دروغجن بنئ به ان شاء الله. وی الحمدلله ما سره زما ورور ولاړو انجینر صاحب نو هغه مال خیر خدای وی جیزه خدای لري زین راغلی زما بچی واړه ځامن می دی استاد بیانونه اوري او پتا ډېر زیات محبت تاسو سره ساتي. ما ورته ویل چې تاسو نه بوزم ما ته زین دې معلوم ځان میرا او رسولو ډیر شکر دی چې ستا ملاقات شو. ما روس ځان سره ویل مال مولا تبای غر کې دا ځان د پاره فخر مګاڼه انکه د شب قدر نه خلق راغلی یا د بل زین راغلی دا د عبد المتین کمال نه دی والله زما د الله په ذات قسم وی دا برکت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. درونو
زیات ساتي ګورئ پرون نابل اور د استرالیا نه یو مرګري موبایل کړو پارسیوان دی پښتو ډیره کم ورزي شاولی اجي سبه نامه ده ما الله بزویم هغه ځنه موبایل کړو نو چې چاته پارسی پښتو نه ورزي نو په پښتو باندې پویدل به ډیر ګرانی ګوري خو به هر حال هغه ولی پوی دی ما ته وی صرف او صرف په دی وجه باندې زما د ستا بیانونو سره مینه ده چې ته د آقا انعامدار فخر موجودات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم سره مړ زړه را ژوندې کې قسم په خدای زما د محبوب علیه الصلاۃ والسلام ذات په ما دومره ګران دی الله رب العزت دې موږ د بے ادبۍ نه وساتي او بعض خلکو چا چې بے ادبۍ کړي الله دې ورته بے ادبۍ او طرف ته تلل نه نصیب کوي الله دې ادب والا خبرې نصیب کوي ورنه ګوره یاد ساتئ لږ غونډه کې ادب وشو قاد سالی راغلا ابا سفیان رضی الله عنه لا ایمان نه دی راوړی اے قریش وری پزان رحم کی په بچو رحم کی اغوی ورتوی مونږ ته پتشت ده ناسوکو ابا سفیان وی آسان علاج ده راځي چټول لاړ شو او د جناب رسول الله پلاس کی لاس کی دو ابي جهل ورترا پاسې دلو بدبخت ورتوی اے ابا سفیانا دا ولی تانا خو زما ډیر لوی توقع تانا خو زما ډیر لوی امیدو تانا خو زما ډیر لوی امیدو نو ودا دی ولی داسې خبرو وکړه اے ابا سفیان پام کوا دا خبر مکوا شیبه ورته را پاسېدو ورته وی اے ابا سفیان زبدرته خبرو کما ټول کې نه جګړه مو جوړوي خپلو کې جګړه مه کوئ زه به خبره وکړم څه خبره دا ده وره دا پیغمبر انتهایی رحم دل انسان دی ټول وی الحمدلله دی په هر چا باندې رحم کوي سو ماشومان بار را وباسئ د دې پیغمبر مخې ته واړوئ را واړوئ دا پیغمبر به تپوسو کی چې دا بچیان ولی خوار پار دی ولی ذلیل معلومیږي چې هغه سوالو کو جواب به ورته ورکړي چې د ماشومانو باندې ولګا دا په دې باندې رحم پکار دی ابا سفیان ورته عجیبه غوندې کار دی عجیبه غوندې نو دا څه خبره خو نه وي بس ته خواړو خبرې کومه ابا سفیان وی مانی مشپدا ما ته پته و چې رسول الله مبارک بد شپې وی خو خبره خو زما چا اونمن له خو زلاړم ما دروازه اٹھکولا ابا سفیان رضی الله تعالی عنہ وی رحمت للعالمین بار د دروازین سر مبارک را بانکو ما ورته ویلی اے وراره جانا د سپوغه خړل مشرو کړل ستا هاشمی خاندان دے قریشی عرب دی اے دا اللہ حبیبا بس دعا اغاڑا چا اللہ قاد سالی ختم کی نبی علیہ السلام دعا اکڑو ابا سفیان تو یا ابا سفیانا اس غنم دا کوٹی پچت باندے واچوا انشاء اللہ اللہ بتی غنم جوڑ کی ابا سفیان ہوئی زپا منڈر عالم کور کی زما غنم دا سے لگ پراتو مارا واغستل دا کوٹی پچت باندی میں واچول زما دی دا کعبی پر اب قسم ہوئی چھ اگا غنمان چچا بار پٹو کی شندلیو زما غنمان داغی نظر را غٹ شلو زما یقینو چھ دا پیغمبر حق نبی دے زما نبی علیہ السلام تا پرشتی رازی اے نبی الرحمہ آئے ہائے اے دا اللہ نبی قوم دے اللہ گیر کڑے دے زما محبوبو یا اللہ زما قوم تا نجات ورکا قاد سالی تی ختم کا زما نبی سوگڑل اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون دا شعیب علیہ السلام
زړه ودردېدو یا الله قوم می تباه کا عذاب پر راغی یا الله اس پہ خفه نیما لوط علیہ الصلوۃ والسلام غمجن شو یا الله قوم می تباه کا زما خبر اون منلا لوط علیہ السلام تلاړلو عزیزانو نوح نبی اللہ دعا وکړه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا نوح علیہ السلام تلاړو موسیٰ علیہ السلام یا اللہ قوم تباہ کا ذلیل کا عزیزانو زمان نبی الرحمہ وینا نانا یا اللہ قوم تم ہدایت نصیب کا عزیزانو میشت رمضان رالا سرداری کونن مبارک میرا روان دے در رمضان المبارک میشتا یاد ساتھی ما یو آیات تلاوت کو سو آیتنا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو کتب علیکم الصیام پرسکڑے شوی دی پتا سبان دی روجی کما کتب علی الذین من قبلکم دا سی فرض کرے شوی لکوڑان دی قومنو باندی فرض ودا روجی لعلکم تتقون شاید چه تاسو د تقوا په عظیم دروازه باندې دننه شئ